د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د اسد میاشتې په 26مه نیټه په خپل کاري دفتر کې د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک میرزا محمد اوف او راغلي هیئت سره وکتل. د دې لیدنې پر مهال دواړو لورو د اقتصادي اړیکو او په ځانګړي ډول د انرژي په برخه کې د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وویل د افغانستان او ازبکستان اړیکې په بیلابیلو برخو کې د پیاوړي کېدو په حال کې دي او اسلامي امارت د دې اړیکو د پراخولو لپاره پوره چمتووالی لري. ورپسې د ازبکستان د انرژي وزیر وویل د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او ثبات غوښتونکی دی او په همدې موخه د تاشکند او کابل ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا او د همکاریو زیاتوالي ته ځانګړې پاملرنه کوي. د دې لیدنې په پای کې د افغانستان برېښنا شرکت او ازبکستان ترمنځ د 243 میلیون ډالرو په پانګونې د برېښنا انتقال او ویش څلورو مهمو پروژو تړونونه لاسلیک شول چې د چارو په بشپړېدو سره به یې له ازبکستان څخه افغانستان ته شاوخوا 1000 میګاواټه برېښنا انتقال شي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د اسد میاشتې په 28مه نیټه په ملي دفاع وزارت کې د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کولو د 106مې کلیزې په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې ګډون وکړ. محترم ملا صاحب وویل افغانانو د خپلواکۍ د ډیرو قربانۍ او زحمتونو په پایله کې اخیستې ده او په کار ده چې د خپلواکۍ ساتلو لپاره عصري زده کړو او ټیکنالوژي ته مخه کړو. محترم ملا صاحب پر ټولو بهر میشتو افغانانو غږ وکړ چې خپل هیواد ته راشي، د خپل نظام او ملت ترڅنګ ودرېږي او د نورو په لمسون له بې ځایه تخریب لاس واخلي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند همداراز پر ټولو هیوادونو هم غږ وکړ چې د افغانستان په اړه بد نیت ونه لري، اسلامي امارت هر څه څاري او په اړه یې محاسبې لري. هغه زیاته کړه د لاسوهنې او تقابل پر ځای د اصولو په چوکاټ کې را سره هر اړخیز سیاسي او اقتصادي تعامل ته لاره هواره کړئ. همدا کار د سیمې او نړۍ هیوادونو د امنیت او اقتصادي تعامل لپاره اساس ګڼل کیږي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه د اسد میاشتې په 29مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. د غونډې ته له اجنډا سره سم له زر مینځونکو شرکتونو څخه د ثابت مالیې په توګه د زرو اخیستلو او همداراز د کرومایټ ډبرو د کوچني او لوی مقیاس کانونو قراردادي شرکتونو څخه د ونډې پر بنسټ د رویالټۍ د ورکړې موضوعات د بحث لپاره وړاندې شول. له مفصل بحث وروسته د یادو موضوعاتو په اړه لازم تصامیم ونیول شول. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې د اسد میاشتې په 29مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې د مالیې وزارت او د افغانستان بانک ترمنځ د سوداګریزو بانکونو له لارې د ټولګټو پروژو د تمویل میکانیزم لاسلیک شو. دغه سند د اقتصادي کمیسیون د کاري طرز العمل د 2مې مادې د 15مې فقرې پر اساس جوړ شوی څو په قانوني ډول د سوداګریزو بانکونو د ونډې اخیستو له لارې د ټولګټو پروژو تمویل ته زمینه برابره شي. دغه سند موخې په ټولګټو پروژو کې د ونډې اخیستو او د دې پروژو د تمویل لپاره د اسانتیاوو رامنځته کول، د هیواد په دننه کې د سوداګریزو بانکونو لپاره د پانګونې فرصتونه برابرول او د سوداګریزو بانکونو د عوایدو د زیاتوالي لپاره د زمینې برابرول دي. دغه میکانیزم له مخې به مالیې وزارت له اړوندو سکتوري ادارو څخه ټولګټې پروژې غواړي او دغه وزارت به یې مالي موډلونه ترتیبوي. د افغانستان بانک به د ټولګټو پروژو په تمویل او تطبیق کې سوداګریز بانکونه ونډې اخیستو ته هڅوي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د اسد میاشتې په 30مه نیټه په خپل کاري دفتر کې د کټوازي ګروپ خصوصي شرکت له مسؤلینو سره وکتل. محترم ملا صاحب وویل اسلامي امارت د کابل ښار د اوبو د کمښت ستونزې ته متوجه دی او په جدي او اساسي ډول یې د حل لپاره هڅې کوي. د کټوازي ګروپ شرکت مسؤلینو وویل چمتو دي چې د ټولو معیارونو او اړتیاوو په پام کې نیولو سره له پنجشیر سیند څخه کابل ښار ته د اوبو د انتقال پروژه کې پانګونه وکړي. هغوی زیاته کړه د یادې پروژې په اړه به د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري د معلومات او اسنادو له ترلاسه کولو وروسته خپل تخنیکي ټیمونه ساحې ته ولیږي او د 2 اونیو په جریان کې به د یادې پروژې سروې او ډیزاین بشپړ کړي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د اوبو او انرژۍ وزارت مسؤلینو ته دنده وسپارله څو د دې پروژې په اړه موجود معلومات او اسناد د کټوازي ګروپ شرکت مسؤلینو ته په واک کې ورکړي او د پروژې د تخنیکي، مالي او تطبیقي اړخونو په اړه
ورسره بحثونه وکړي. خاوره به دې بیا ډکه له خونده کړم.